د کور او ښار جوړولو وزارت مسؤلین وایي د نوي کابل پروژې د جوړېدو لپاره یې لازمي اسانتیاوې برابرې کړې دي. د دغه وزارت د بیان په خبره دوی هڅه کوي چې د دې پروژې د کار د چټکتیا په موخه د اړوندو ادارو ترمنځ لا زیاته همغږي رامنځته کړي. د یاد وزارت بیان زیاتوي چې د دغه وزارت چارواکي وخت په وخت د نوي کابل له پروژې څخه لیدنه کوي څو دغه ښارګوټی د پلان له مخې جوړ سي. د نوي کابل ښار په پلان کې د میټرو لپاره هم پلان نیول شوی دی او د نورو ټولو هغو اړتیاو تدارک پکې شوی دی چې یو انسان ورته په ژوند کې ضرورت لري. سړک ډیزاین هم چارې سرته رسېدلي، سروي هم په تیر کال کې بشپړه شوې ده که په راتلونکي کال کې پراختیایي بودیجه د کور او ښار جوړولو وزارت په واک کې ورکړل شي نو هغه عمومي او سوغاني کوم سړک چې ده چې 100 متره عرض لري او په شاوخوا 14 کیلومتره طول یا اوږدوالی لري نو هغه به هم سرته ورسیږي. دغه چاره به لامل شي د دې لپاره چې د نوي کابل ښار چارې لا ګړندۍ شي. خو د نوي کابل پروژې د تطبیق شرکت مسؤلین وایي چې پر دې پروژې کار روان دی او د دې پروژې پلان چې د سړکونو، مقر، میټرو، زیربناو او سوداګریزو ځایونو جوړول پکې شامل دي ترتیب سوی او د جوړېدو چارې پیل سوي دي. ارتباط به میترو یعنی زیاد صحبت شد و ژاپنی ها در طرح در ماستر پلان طرح مترو و اتوبوس های ویژه، خطای ویژه برای عام مردم در نظر گرفتن در سرک کابل بگرام که سرک 100 متر عرضش است و بیشتر از 14 کیلومتر در اولین کار که به ساخته شو و مثل ادامه پیدا میکنه تا به اصطلاح دامنه های جبل السراج. یک سرک ما کمربندی داریم که حدود 70 متر است، یک سرک دیگه موازی داریم 70 متر است. اینا سرک های اساسی و بنیادی کابل جدید است که در اینها مترو کار شده. این ارتباط میگیره به وزارت محترم شهرسازی تا جایی که اطلاعاتی که ما داریم این سرک ها دیزاین شده و روش کار صورت گرفته و یک کمپانی چینایی هم آماده است که در اینجا سرمایه گذاری کنه. په ورته وخت کې د نوي کابل پروژې او شمېر اوسیدونکي وایي چې حکومت باید د دې پروژې کار پراخ کړي څو بیروزګار کسانو ته د کار زمینه برابر سي. فعلا کار پروژه کابل جدید روان است. از روزی که افتتاح شده به سرعت روان است. تا فعلا خوب است. اینجا فضای زندگی آرامتر است. آبش و همچنان سهولت‌هایی که در نظر گرفته شده است فراهم شده رایی است. از قبیل ماجت جامعه است که میشه جور شده، شکر مکتب است او نل دوانی شده است، نلای بسیار او بسیار خوب و متو بسیار سیاه است دیگه. مکتب است سرکاش دیگه میبینی کار کرده رایی است دیگه. ما مدت 5 سال میشه زندگی میکنیم، شکر راضی هستیم مکتب خدا. آبش بسیار یک آب خوب و متو درختش زمین خاکش بسیار خوب خاک است. ټاکل شوی چې د نوي کابل پروژه به په دوه پړاوونو کې جوړه سي چې په لومړي پړاو کې به د 1 میلیون تنه کسانو لپاره 250,000 کورونه جوړ سي. که څه هم د نوي کابل د پروژې کار څو کاله وړاندې پیل شوی خو تر اوسه لا هم بشپړ شوی نه دی. خو د مسؤلینو په وینا هڅه کوي چې دغه پروژه ژر تر ژره بشپړه او عملي بڼه خپله کړي.